يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. تر دې پورې چې کله د یاجوج او ماجوج لاره پرانستله شي او هغوی له هرې هسکې نه په راکوزېدو شي او د حقې وعدې د پوره کېدو وخت رالنډ شي، نو په ناڅاپي توګه به د هغو کسانو سترګې ټیغې ټیغې ووځي چې هغوی کافران شوي وو. وبه وایه هی زموږ بدبخته، موږ د دې شي له لوري په غفلت کې لوېدلي وو، بلکې موږ ظالمان. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بېشکه تاسې ای کافرانو او ستاسې هغه معبودان چې تاسې د هغو عبادت کوئ د دوزخ د سون مواد یاست، هملته ستاسې ورتګ دی. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. که دوی په رښتیا خدایان وای نو هلته یعنې دوزخ ته به نه وتللي. اوس د ټولو د تل لپاره هملته اوسېدل دي. هلته به هغوی کوکارې وهي او حال به یې دا وي چې په هغه کې به هغوی آواز وانه اورېدلی شي. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. پاتې شول هغه خلک چې د هغو لپاره زموږ له پلوه د ښېګڼې فیصله د مخه شوي وي، نو هغوی به په باوري ډول له دوزخ نه لرې وساتل شي. د هغه د اوره غږ به قدرې هم وانه اوري او هغوی به د تل لپاره د خپلې خوښې شیانو په منځ کې اوسي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هغه د زیاتې ورختایي وخت به هغوی یو بل سره اندېښمن نه کړي او پرېښتو به له هغو سره لاس تر لاسه نیولي وي چې دغه ستاسې همغه ورځ ده چې تاسې سره د هغې وعده کېدله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هغه ورځ چې موږ اسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کیږي، په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړی وو په همغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کړو. دا یوه وعده ده پر موږ باندې او موږ ارومرو د دې کار کوونکي یو. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. او په زبور کې موږ له نصیحت نه وروسته لیکلي دي چې د ځمکې وارثان به زموږ غوره بندگان وي. په دې کې یو غټ ابلاغ یعنی خبر دی د عبادت کوونکو لپاره.